السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړئ. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته موږ څنګه کولی شو له هرې ویډیو څخه د ګرین سکرین ویډیوګانې جوړې کړو. یعنې ملګرو تاسو به په یوټیوب کې د ګرین سکرین ویډیوګانې ډېر لیدلې وي. هر کله تاسو په یوټیوب کې ګرین سکرین ورکړئ نو تاسو به زیاتې ویډیوګانې راوړي. ملګرو په داخل د په خپل موبایل کې یو طریقه درته وښیم چې په هغه وسیله موږ کولی شو څنګه چې په هرې ویډیو څخه د ګرین سکرین ویډیوګانې جوړې کړو او په مختلفو بیکګراونډونو کې څنګه ملګرو ورکړو. ملګرو ګرین سکرین ویډیوګانې کومې دي؟ زه به تاسو ته خپل موبایل ګیلري کې یوه ویډیو در ښکاره کړم چې دې ته د ګرین سکرین ویډیوګانې وایي او دا ګرین سکرین ویډیوګانې ملګرو څه کار کوي او دې ټول طریقه ملګرو تاته څنګه کومه وښیم. مثلا ملګرو دغه اوس ویډیو ده، زه به تاسو ته دا پلی کړم. نو ملګرو زه به دا ویډیو تاسو ته پلی کړم. دا د ګرین سکرین ویډیو ده. نو دا د ملګرو څنګه دا د ګرین سکرین ویډیو ته ګورو ملګرو څنګه ټول سکرین څنګه د ملګرو ګرین دا هم شین سکرین شاوخوا ته لري، یعنې ټول سکرین یې ګرین ده. نو دا رقم ویډیوګانې موږ څنګه په خپل موبایل کې جوړولی شو چې هر ویډیو څخه څنګه د ګرین سکرین ویډیو جوړ کړو په داخل دی په خپل موبایل کې. نو ډېر اسانه او خوندوره طریقه ده. هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو سکپ نه کوئ. نو ملګرو مخکې د نه زه ویډیو شروع کوم تاسو په خورا درنښت هیله کوم تر اوسه پورې هم زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټۍ ناله هم وهئ تر څو زموږ هر نوې معلوماتي ویډیو تر ټوله مخکې لومړی تاسو ته درشي. نو زموږ ویډیو خوښ سره ملګرو سره لایک کړئ، سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم تاسې طریقې څخه ګټه واخلي او زما چینل څنګه سي مخ ته لاړ شي. نو دې لپاره ملګرو یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. دا اپلیکیشن به تاسو باید له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. دې اپلیکیشن نوم د آل ګرین سکرین. دې اپلیکیشن ډاونلوډ کول طریقه ویډیو په وروسته در وښیم، خو اوس به څنګه کوم دې استعمال کولو طریقه در کوم څنګه موږ دا استعمالولی شو. نو کله مو چې ملګرو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو نو اپلیکیشن به راخلاص کړئ. اپلیکیشن مو سره خلاص کړئ. دې صفحه داسې ده. یو ملګرو ته لیکلي پیک ایمیج، دلته څنګه کلي پیک فرام ګیلري ویډیو ګیلري. نو څنګه چې موږ غواړو ویډیو څنګه کوو واړو ګرین سکرین ته. نو ما سره دغلته یو د بابا ویډیو ده، نو غواړم دا د ګرین سکرین ته واړم. که چېرې موږ تاسو سره ویډیو له ښه وي کیفیت هر شی ښه وي نو دا ډېر خوندور څنګه ګرین سکرین ته اوړي. خو ما سره دا یو ویډیو ده خاص ما مطلب دا څنګه کوم تاسو ته څنګه کومه چل در وښیم خاص د ګرین سکرین ویډیوګانې. دلته ملګرو مختلف افیکټونه دا ملګرو څنګه تاسو دا افیکټ هم ورکولی څنګه چې دا موبایل څنګه سي دا جیس پټول پکې راسي. دلته راکت سي ملګرو څنګه کو د مخ څنګه ګرین سکرین کېږي هر کوم چې تاسو ملګرو زړه دلته څنګه مختلف بیکګراونډونه خو اصلي بیکګراونډ چې موږ کار د ورسره غواړو چې څنګه کوم ملګرو هغه ته واړو ګرین سکرین ته واړو نو دغه افیکټ څنګه په دغه باندې موږ ملګرو څنګه دلته کلیک کول غواړو. دا څه دي د غره غوندې علامه چې دا زه چې کوم هغه ته کوم چې کله په دې باندې ملګرو کلیک وکړو نو زموږ ویډیو به څنګه چې ملګرو مکمل څنګه چې ګرین سکرین ویډیو ته واوړي. نو دې طریقه باندې موږ کولی شو خپل موبایل څنګه کوو ویډیو څنګه کوو بښنې سره د ګرین سکرین ته واړو. دلته ملګرو مختلف نور هر شی تاسو زړه د کار پرې کوي کې ملګرو ډېر کار تاسو دلته پکې کولی شئ. نو اصلي هدف څنګه دی ملګرو موږ په دغه آپشن کې ده. کله مو ملګرو دلته وکړو تاسې په دغه آپشن کې کولی شئ دلته ایډیټ هم پکې وکړئ ملګرو. که غوښتل هم چې ګیلري ته ډاونلوډ کړئ نو دا پاس کوم آپشن چې ده ملګرو دغه سیو کولو نو په دې باندې به کلیک وکړو. نو په دې باندې کله چې کلیک وکړو نو ملګرو ته لیکلي سټارټ رینډر. نو په دې سټارټ رینډر باندې به ملګرو دلته کلیک کوو. نو سټارټ رینډر مو چې ووهو نو ته لیکلي رینډرینګ ویډیو. نو دا ویډیو به څنګه چې ملګرو موږ سره ګیلري کې څنګه چې سیو سي. دا ملګرو څنګه دلته سیکنډ هم روان سي د ملګرو دا به څنګه چې موږ سره ګیلري کې سیو سي. نو اوس د دې ډاونلوډ کول طریقه ورته وښیم چې موږ څنګه کولی شو دا ویډیو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړو. نو ملګرو د اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره تاسو به راسئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور به راخلاص کړئ. پلی سټور سرچ کې ملګرو تاسو ولیکئ آل ګرین سکرین. چې مونږ آل ګرین سکرین ویډیو دا به تاسو ولیکئ. دا به څنګه کوئ ملګرو سرچ یې کار کله مو سرچ کړو نو دغه اپلیکیشن چې ده ملګرو دا به تاسو د جینه را ډاونلوډ کړئ. نو اپلیکیشن به کلیک وکړئ. ما اپلیکیشن الریډي اوس را ډاونلوډ کړی ما ته اوپن یې کړئ. نو تاسو دلته څنګه چې ملګرو ډاونلوډ ولیکئ نو تاسو په دې ډاونلوډ آپشن کلیک وکړئ. نو دا ملګرو دا د اپلیکیشن را ډاونلوډ کولو طریقه ملګرو ته څنګه دی د کار کولو طریقه هم تاسو ته ملګرو دلته ښودلې ده. او دا اپلیکیشن تقریبا ملګرو 1 میلیون نفر څنګه څو له دې څخه را ډاونلوډ کړی ده. نو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. خامخا په خپلو موبایلونو کې انسټال کړئ. نو دا زما د نن ورځې ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښوي او شی مو ترې زده کړی وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته کومه په لویه بښنې کې خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسېږئ.